دا یو ورور سوال کړی دی چې زما پلار ما ته وایي چې د خپله ښځه طلاقه که ولې وایي ځکه چې دا پخوا دا ښځه دا کومه جنۍ چې ده غوښتې وایي دا زموږ په کور کې نوکره وه او کور کې به یې کار کوو موږ سره اوس وایي چې زه د مور پلار خبره به لازم منم او که نه یعنې ښکاري داسې چې دوی مالداره خلک دي او دغه چې ته فقیران به غریبانان نو اکثر د دې فقیرانو دا غریبانانو دا زنانه کورونو کې خدمتونه کوي نو مور پلار ته به دا خبره بده ښکاري چې لکه دا څنګه چې موږ کره مخکې خدمتونه راتله اوس تا واده کړه نو طلاق یې که الجواب دې کې شک نشي چې د مور پلار ډېر اوچت مقام دی او د هغوی خبره منل پکار دي چې کله پکې د هغوی فایدې او بچي ته پکې نقصان نه وي د مور پلار خبره منل واجب دي چې کله پکې د هغوی فایدې او د بچي پکې نقصان نه وي دا خبره یاده کړئ اوس راځو د طلاقو دې مسلې له طلاق هغه شی دی چې بغیر د سبب نه د الله بدي شي چې سبب یې نه وي چې د طلاق مباح کوي بغیر د سبب نه طلاق ورکول دا کار د الله بدي شي ځکه چې د واده هغه نعمت هغه ته ضایع کوې او خپله کورنۍ ګډوډه کوې خپل بچي ګډوډ کوې او کیدای شي زنانه سره پکې ظلم وکړي هر چې مور پلار دا وایي چې دا موږ سره به په کور کې مخکې کار کوو خدمت به یې کوو ده ته اوس څه شرعي سبب ښکاري طلاق دپاره نه او بیا چې د زنانه ښه دینداره زنانې او ښه اخلاقي او ښه درنه ښځې دا خو په یو ځای کې شریعت کې نه وي راغلي چې دا زنانه تا نه په مال کې یا په نسب کې یا په دې کې کمزوري نو بیا یې طلاقوه دا خو یو ځای کې نه وي راغلي نو دې رور باندې د مور پلار خبره منل دلته نه دي لازم او که دې طلاق ورنه کړي او د مور پلار خبره ونه مني نو دا به د هغوی نافرماني نه وي او په دې الله نه ګناهګاروي صرف دومره ده چې د طلاق نه انکار هم په ښایسته طریقې سره مور پلار دي الله وایي وقل لهما قولا کریما خبرې چې ورسره کوې نو نرمې او ښایسته خبرې